دا شوي 300 دا 900 دا 600 مرګري دا شوي 3000 روپۍ شوي. یو بادام خو راکړه چې خوله کې واچوم. دا والا بادام دا وایي 3000 روپۍ. لکه نه بچې اوس 3010 لکه وایي تا خو وایي چې اوس 3000 راکنه. نو د شلو د بادامو خوړل که نه؟ دا خو مړه ما یو بادام وخوړه یار. نو څو کمه په 60 روپۍ ته اوس د بادامو ګوتې ډکه کړمه. مړه جیبه سړی یار. دا والا 3000 والا مړه. دا والا عادي بادام خورې طاقت وسې لرې نه شي بادام خورې ساده سړی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا یو دړی چینی راکا، یو کیلو دال راکا، یو شیمپو راکا او یو 2 ګوتې غوړي وسه واچوه. ښه ګوتې کې ولا واچوه. ها مرګري بس دی. او 100 روپۍ شولې. ها دا شوي دا 1800 روپۍ شوي. مرګري لږ ګزاره وکړه، زه خو لسو کالو نه دلته راځم یار. خیر علي ما خو 2 میاشتې شو چې دا دوکان اچولی دی. د لسو کالو نه ته څنګه راځې؟ خبر والله چې ټول دوکانونه یو شان، یو پکې غټو ویښتو والا ناست، یو پکې ستا په رنګ ناست، ټولو نه پوهېږي. دا والا خدای د باندې رحم وکړي ګراني ډېره ده اوس ته به ګاډې واډې وې. السلام علیکم ورو. وعلیکم سلام. په خیر علي راخې مرګري دا چرګه خرڅومه. چرګه خرڅې؟ د غلا خو به نه؟ نه نه وروره یو مړی ژوندي له روان وم خو دیاړي مې نه وم بس ما یې راشه دا چرګه خرڅه کړه خپله چرګه مې ده. ښه پوزیشن خو دې راته داسې ټیک نه ښکاري ګلاب په خفه نه شي. مرګري دا وګوره پاکې جامې مې سهار واچولې خو لږ مړي ژوندي له روان وم 2-3 ورځو نه مې دیاړي نه وه نو ما یې زه دا چرګه به زه خرڅه کړمه او ښه اوریجنل قورنګۍ چرګه ده. او 100 روپۍ دي؟ بس یو 3000 روپۍ راله راکړه. دا څه سې 3000 چرګه ده. مسلمانه کومه چرګه ته دې ذات ته وګوره که نه دې ذات ته وګوره ته خیر. زم درته ډېرې خبرې نه کوم. یک یو لوټ به د زرو درکړم که دې خوښه وي خو ټیک ته ګینې بس. ښه ده راکړه راکړه څه راکړه بس ناوخته یې راباندې. او زر راکړه. د غلا خو نه ده؟ یاره زه دې ذمهوار یم که نه یار زه دې ذمهوار یم. ښه او د غلا به ولي هلکه ګوره فوټوسټیټ هم راله ورسره راکړه پلانجه م وانړې. موبایل خو نه دی چې فوټوسټیټ ورسه درکړم زه په دې لاره تېرېږم راتېرېږم دغلته مې د سبزۍ دوکان هم دی خپل دوکان به هم درته وښیم. دا خو چرګه ده مړه. نو 3 کاله خو زما هم دلته وشو ما په وړومبي ځل ولیدلي. کوم زر لوټ مې سره جبه کړې ده. به ټیک ته شناختي کارت نه او تصویر به نو سره وباسم. نشته شناختي کارت تصویر مسویر رانه مو کاږه ته پیسې راکړه ګوره زما هلته زنانه راته ولاړې دي که نه یار مړي ژوندي نه روان یم. زه واله خو الله نه به خیر غواړم. هېڅ هم نشته مړه. واو زه صحیح شو. السلام علیکم. الله دې مل شي. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. مرګري یو کورنۍ د خرڅ چرګه خو به سره نی؟ او چرګې ډېرې دا خو د چرګانو دوکان دی. قولنګی دې لګي پارمي دې لګي کوم یو چرګه دې لګي شته وګوره ځان له خوښه کړه. زه بس یو راکړه خو چې کورنۍ وي. ګلابه یو ښایسته دانه راغلې ده او پوره 5000 روپۍ دي خو قولنګی ده ښه ذاتي چرګه ده. 15000 خو دا ډېره ګرانه ده او یو 2000 روپۍ به له درکړم. ګلابه دا قولنګی چرګه ده. دا خو سې پنجره ده. پارمي چرګ خو نه دی نن سبا 1,500 پارمي چرګ کېږي. ډېره چرګه ده خو سې پنجره ده. ګلابه ډېرې خبرې نه کوم دا ذاتي چرګه ده. یو 3000 روپۍ بس راکړه او شیز بوزه. ها ښځه صحیح ده نو چرګه خو کمزورې ده خو به دا درې نه نه ښه ذاتي چرګه ده قولنګی چرګه ده. زه صحیح ده چرګه ده. ښه زه صحیح دې انډم په 200-250 خرڅېږي. ښه ګلاب ټیک شو زه که یخ ګرم کې کښېنه. مهرباني. زه سلام علیکم. لویش لویش الله دې مل شي. ودرېږه زوی چې زما نه دا چرګې پټېږي دا ته پټې. اوس په دا خوله دې سیوه مشر سړی دا رانه اوس په دې ساعت پټه شوله کور کې راته ماشومان ویلي چې هغه چرګه ورکه شوله خو تا به پټه کړي که نه. هسې بې څه په چا دعوه مه کوه. دا خو اوس ما هغه پنجرې والا نه واغېسته خو اوس مې در باندې راباندې که خلک به وایي مشر سړي وو. خیر دی لکه خیر دی ولې څه چل دی څه چل دی مه کوئ جنګ جګړې مه کوئ. دا چرګه مړه ما واغېستله دا وایي زه ما نه دې پټه کړې ده. نه مړه زه خدای به خیر کړي ښه دا چرګه ته راځه ته را دې خوښه ته هم ځه ورګه ښه
اوس په الله خیر کی مشر سړی دی او چټي په چټي خیر دی خیر دی خیر دی زله فیصله کوم زله فیصله کوم الله به خیر کی ترازه ودرېږه ښه ملګري د شکار دی چې دا سړی دی دا خو دی مسلمان دا غټ ګندګیر دی غټ غل دی دا خو سره ټول جیب د بلیډونو ډکې خره چې په بلیډونو یې نیولې اوس پې سورې سورې کړې او تا پې دعوه وکړه په خدای به شي او په تا به شي د دې غولونه مې خلاص کړه دا خبره له ختمومه د شکار دی چرګه به هم تیله راوالمه خو تا پې دعوه وکړه او دعوه ډېر خوشې شوی دی دس کنه نه چرګ اوچته که ساله به نه چېته ماشوم اوچت کړي ځکه چې هغوی له خو باور د کولو نه دی ترا یو 15,000 روپۍ ماله راکړه دا خو مخکې ته په 3,000 روپۍ واخېسته مړه 3,000 یې اخیستی او که 515,000 ورکومه تا پې دعوه م وکړه که نه پرېږد چې بس دا خوله وله ټپ کړم ته ما زه راکړه به ته به څه نه وې ښه ته څه ونه وې بس په خوله لاس کېده راځه دې خوا ملګري ته راشه دې خوا یاره دا سړی چې کومه دی که نه دا چرګه ته د ما ته پته ده او دا د وخت ګندګیر پاتې شوی سړی د ساله به له مصیبت وګوري خوښه نه چې دا خبره له بس دلته ختمه کړمه او که نه شکار دی ما ته پته ده چې دا چرګه به تا غشتي دا زه منمه دا خو ما واغشته که نه دلته ما ته پته ده ته به څه غله وکړې مړه ما ته غله ټول معلوم دي خو دا سړی چې کومه دی دا ټیک نه دی د له باور د کولو نه دی اوس هم ورسره تمانچه په بډه وه په بډه باندې یې ګوتې والې خو ما یاسې نو کارونه ګوري دا خره چې زه رالم ګینې اوس په سړه خوله دلته پروت دی ته راکړه دا چرګه به وله ورکړو دا خبره به دلته خو بس غږ مه کوه ښه او 1,000 روپۍ هم مو پسې راکړه چې دا مو پسې ورکړو چې بس قصې ختمه شي که نه زه به ستا خوښه ده نو راځئ تاسو راځئ راشه حاجي صاحب حاجي صاحب راشه دا واله چرګه دی دا چرګه دی واله او زه ته داسې ځه او ځه لکه ته داسې بس یو بل ته ځې بس ښه خبره مې ختمه کړه ځې روکې زه بله چرګه به والې ډانس ته مې دا سېړه کېږي خو بده خبره ده ځه